خبر حمدالله محب د حکومت سقوط کې خپل ناکاموي بشپړ مسولیت منم او بخښنه غواړم. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له بي بي سي سره خبره تازه مرکه کې ویل چې تیر حکومت سقوط پر پرځیدل کې خپل ناکامي اړوند مسولیت مني او له کابل یې بخښنه غواړي. ښاغلي محب زیاتوي چې هیله مند چې نور ټول ښکیل کسان هم په دې وکړي شي چې رامخته شي او وضاحت ورکړي چې وضعیت څنګه و. نوموړي باید دا ورباندې د افغانستان د خلکو تاریخ او هغو قربانیانو پور دی چې په دې لاره کې ورکړل شوی دی. هغه په خبر دا کار په افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکي جوړېدو کې مرسته وکړله. حمدالله محب تیر کال د اګست پر 15 له مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای چورلکه کې له کابل ووت او طالبان په همدې ورځ کابل ته ننوتل. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.